د مور پلار خیری او دعاګانې قبلیږي دا د حدیث نه واضح شو او دا خو حدیث کې راغلی دي امام ابو یعلا یو روایت راوړی دی ډېر ناشنا وی کل شیء بینه وبین الله حجاب هر شی چې دی د هغې او د الله په منځ کې پرده ده الا شهادة ان لا اله الا الله مگر کلمه د توحید چې دی د دې او د الله په منځ کې پرده نشتي ودعاء الوالد لولده او د پلار دعا د بچي دپاره دې کې پرده نشتي او هغه بل حدیث امام ابن ماجه راوړی دی چې درې خلکو دعاګانې دي چې الله یې نه رد کوي هغه دعا ده او که خیري دي دعوة المظلوم خیري د مظلوم ودعوة المسافر او چې په سفر رواني د هغه دعا ودعوة الوالد لولده او د پلار دعا د بچي دپاره لکه مور هم ده او خیري هم دقه شان نو ګوره دلته د جریج مور خیري کړې وي که نه الله قبول یې کړي د مور پلار د خیرونو ګوره ځان ساتي دا معمولي مه ګڼئ چې زما پلار ووایي چې الله دې داسې داسې کو زما مور ووایي چې الله دې داسې داسې کو خبره ختمه شوه نه دا دلته یو لوی داعي و عالم خو نه و داعي و ډېر مشهور څو کاله مخکې وفات شو الله دې وبخي د جدي اوسېدونکی او سعودي و د جدي هغه ډېر کلونه په کټ کې تېر کړي او چې بهر ته به وتو هم په هغه کرسۍ کې ځای کې به ایسې پروت و صرف د هغه جبې کار کوو د هغه سترګو کار کوو خبرې به کولی شو نور دغه چا ښه دا دومره کلونه دی پروت و پکې مړ شو غریب او لوی داعي وګوره درسونه بیانونه به یې کول دغه شان به سپیکر ورته لګېدلی او په کټ کې پروت و بیان به یې کوو چې الله چاله توفیق ورکړي او چې الله توفیق ورنه کړي نو دو قدمو کو ته جومات یې منزله نشي راتلی روغ رمټي هغه نه بیا تپوس وشي چې دا ستا دا څه قیسه ده نو هغه وایي چې دا زه ما سکول کې سبق وایي هغه ورځو خبره ده نو یې ملګرو سره کله چې سړی د 11 12 ته شي 10 ته شي داسې لږ د سکول نه دا بهر ته وته راوته او دا منډې وال راول او په دیوالونه اورېده راوړېده دا کیسې شروع کړي پخوا خو به صرف دغه کیسې اوس پکې ډېر مخکې تللي دي نو زه وی د ملګرو سره به تلم راوتلم بیا هغوی پکې سګرټ به څکل دله به یې هم ورکړی او شروع دقه ځینې وشي د انسان د تباهۍ چې کله غلطو ملګرو سره شي زما پلار وي زه یې ورځ راګیر کړی ورته سګرټ څکې ورته دا کې ورته دغه کې ما چې زه نه ته وزې راوځې د سکول نه ما چې نه زه نه راوځم یاره وي که دروغ وایي جو الله دې دا ملا ماته کړه اوس کې وی بیا موږ چې سکول ته لاړو بله هفته یو د ملګرو بیا یو پروګرام جوړ کړی چې وځو به او زه ورسره ووتم نو هغه وایي چې سویمنګ پول ته به لاړ شو مصباح ته وبلامو کرایي باندې چې لامبي ګنټه 2 ګنټې پیسې ورکړې لامبي نو موږ د برې نه ټوپونه ووهل او دنګ ځینه کته راټوپ وي د هغې نه ما راټوپ و زه کته ډایرکټ لاړم بلکل په دې سر باندې ولګېده بیا هغې سره زما ملا ولګېده نو د هغې نه بیا زه ملګرو راوچت کړم او هغه چې زه ملګرو راوچت کړم زما بدن بیا نه دی خوځېدلی د مور پلار د خیري او د دوی د دعاګانې معمولي مه ګڼې دا تا ته چې را مور ووایي که نه چې بچیه الله دې لوی سړی که یقین ساتئ ورځ به د الله لوی سړی دا پلار چې تا ته وایي که نه چې الله دې جنتي کا د خپل رب نه پوره امید ساته چې الله به دې جنتي کوي نو دلته بله مسله پکې هم زموږ مخې له راله چې بچو ته خیرې مه کوئ چې قبلیږي نو مې کوه جریج مور خبر و چې زما دا خبره به دومره اوږده شي هغې خو بس زړه بړاسې په دې وویستو چې زه لنډه خبره خصوصا زموږ د زنانه نه دي دوی ته دا داسې وړې خبرې ښکاري الله دې مړ کو الله دې تباه کو الله دې د ملا تیر مات کو الله دې په شرمونو وشرمو په شرمونو شرمول ګوره دې هم دا خبره کړې ده خیال هم دی که نه الله دې تا ته د زیناکارو ښځو مخ وښیي دا هم په شرمونو شرمول نه دي وشرمېد که نه بهتان خو پې ولګېد که مه کوئ بچو ته خیرې او رسول وسلم حدیث کې موږ ذکر کړی دی په صحیح مسلم کې هم د امام ابو داود هم راوړی رسول وسلم وایي ځان ته خیرې مه کوئ ولا تدعوا على اولادكم او خپلو بچو ته خیرې مه کوئ او خپل مال ته او تجارت ته خیرې مه کوئ
داسې نه وي یو وخت به الله داسې وخت کې به وکړي چې په هغه وخت کې الله دعاګانې قبلوي او خیرې قبلوي ستاسو دا وکړي قبولی شي. ها بله مسله الله اکبر د بېدینو خلکو مخونه لیدل دا سزا ده.